باندې د زنانو په دې تک باندې چې زیارت ته ځي دا جایز دی که نه دی جایز؟ په دې وخت کې علما وایي چې لاړ نشي نو بهتره ده نه دي ځي، ځکه د فتنې فساد دور دی. په خپل کور کې د کینې د خدای بندګي دی وکړي او که خامخا دی وایي چې زه یو زیارت ته تلل غواړم نو د هغې پسې یو 2 رکعاته 4 رکعاته نفل وکړو د هغه صاحب په روح پسې وروبخه نو د دې ثواب به هغه ته ورورسېږي. د دې زنانو د وجه نه چې دې زیارتونو ته ځي نو ګوره د اولیاء الله او د مزاراتو بې حرمتۍ هم خلکو شروع کړي. دا چې څومره بد عقیده خلک دي، دا څومره باطل پرسته خلک دي، دا اهل زیغ. تاسو ګورئ هغې چې کله د یو ولی الله او د بزرګ په مزار باندې اعتراض کوي نو د هغې د اعتراض ځای نقطه نظر هغه څه وي؟ وایي دلته زنانه راځي او کلو مخونه راځي، دلته عیاشیانې کېږي، فحاشي ده. نن سبا زمونږ د اولیاء الله په زیارتونو کې یا چرسیان وي، تاسو ګورئ زیاتره ملنګان او چرسیان ټکې مونځ به نه کوي، بېدینه خلک دغلته راغونډ شي، د هغې په وجه د مزارات د اولیاء بدنام شي. او یا دا وي چې هلته منګې او رباپونه غږېږي، میله لګي، د هغې په وجه د اولیاء مزارات بدنام شي. او یا دا چې دا زنانه ورته کلو مخونه ځي. او که څوک د انصاف والا نظر ولري، لږ د عقل نه کار والي، تاسو ته یو 2 خبرې په دې باره کې کومه، تاسو دا لږ په کلو غوږونو باندې واورئ. او هغه دا چې په دې اعمالو کې چې دا کم منګې رباب دی یا دا چرسونه وغیره دي یا دا زنانه کلو راتلل کلو مخونه راتلل دي، نو په دې کې خو د اولیاء څه قصور نشته چې موږ په اولیاء او مزارات د هغې بدنام وګرځو. باید چې موږ ازاله د دغه منکرات وکړو، دا منکرات ختم کړو. د اولیاء او د مزاراتو نه باید چې موږ مؤمنان منع نه کړو. یو عالم دی هغه وایي زه د یو مشهور ولی الله یو دربار دی هغې ته راغم په نیت د زیارت قبور باندې چې مسنونه طریقه ده. و چې کله راغم په دې مزار کې ګورم زنانم ډېرې زیاتې راځي او کلو مخونه دي، او بل طرف ته ګورم چې چرسیان او ملنګان ډېر ناست دي چرسونه څکي، بل طرف ته ګورم چې منګې رباب هم پکې شروع دي، قوالیان هم د مادم مست قلندر هم پکې ښه ګرم روان دي. نو دا عالم وی چې کله زه د دې ولی الله دربار او مزار ته راغم ودرېدم نو زما په دې ذهن کې یو اعتراض راغی. اعتراض دا و چې ما ویل ته څنګه د خدای ولی او د خدای دوست دی، ستا په خوا کې دومره منکرات کېږي او دا نه منع کې. دا عالم وی زما په ذهن کې یو اعتراض په دې ولی الله باندې راغی چې ته څنګه د خدای دوست دی، ستا په خوا کې دومره منکرات دي او ته نه منع کې. وی په دغه وخت کې ما چې کله دعا وکړو د قبر ته ولاړم او په مخ باندې مې لاسونه راوښکو، په دې ولی الله د زیارت او د قبر په خوا کې یو ونه ولاړه ده. وایي زما نظر په دې ونه پرېوت او دې ونه کې ګورم چې د دې صاحب د قبر روحانیت دی، روح دی، د ده روحانیت د جسد د جسد په شکل کې ما ته راښکاره او رانما شو. وایي ما ته وایي چې مولانا صاحب تا داسې اعتراض وکړو. وایي ما ورته ویل چې قربان ته څنګه د خدای ولی ستا په خوا کې دومره منکرات کېږي او ته نه منع کې. وی دی ولی الله دی روحانیت ما ته وخندل. وی ما ته وایي چې صاحبه زه د دار عمل نه دارالجزا ته تللی یم، که زه دا منکرات منع کم ما ته پکې ټکې ثواب نشته، که منع نه کم ما ته پکې ټکې ګناه نشته دی. ما په خپل ژوند کې ډېر منکرات منع کړي او ختم کړي مو. ما سره چې څوک ناست ما په خپل ژوند کې د الله محبت ورته سینو کې اچولی، ما ولا د خدای رسول مینه ورکړې ده، ما په شریعت پابند کړي دي، ما ته نه بدعات او رسومات ختم کړي دي، ما په خپل ژوند کې ډېر خلک الله ته وصل کړي دي. اوس که زه دا چې کم شته منکرات دي دا منع نه کم نو په دې ما ته ګناه ځکه نشته چې زه دار عمل نه دار جزا ته لاړم، او که زه دا منع کم ما ته پکې ثواب ځکه نشته چې زه دارالجزا کې پروت یم، دار عمل کې نه یم. اے مولانا صاحب ما په خپل ژوند کې ډېر منکرات منع کړي او ختم کړي مې. دا ستاسو د ژوندو خلکو کار دی، ستاسو د ژوندو مولیانو کار دی چې دا منکرات به تاسو منع کوئ او ختموئ به. زنانه بندي کوي، زیارت قبور نه خلک مه بندوئ، دا منکرات ختم کوي. ډولکی او باجی د دغه ځینه ختم کوي، د زیارت قبور نه مسلمانان مه منع کوئ، د دغه ځینه چرسیانو ملنګانو شړئ، دغه ځینه چې کوم دی تاسو خلک د زیارت قبور نه مه منع کوئ. کوم انسان چې په صحیح طریقې باندې راځي هغه ته بدعتي او مشرک په زیارت قبور باندې وي. او د اولیاء الله او د مزارات چې بدنامي نو دا په څه باندې بدنامي؟ دا په دې باندې ته بدنامي چې یاره دلته د اولیاء الله په خوا کې دلته منکرات کېږي، ته منکرات ختم کا، ته مزارات ولې ختمې؟ نن سبا دغه حل شروع دی په معاشره کې.